د ګل د نرمې پرخې د وږمې نه راوتمه، د ګل د نرمې پرخې د وږمې نه راوتمه، سا سا ومه چې ستا د لوپټې نه راوتمه. د ګل د نرمې پرخې د وږمې نه راوتمه، سا سا ومه چې ستا د لوپټې نه راوتمه. ما خوب لیده چې خاورې مې خوړې او مخکې تلمه، ما خوب لیده چې ستاسو د کوڅې نه راوتمه. سلامونه، نیکې هیلې احترامات مې ومنئ. زه یم ستاسو ملګري ادریس جمال. په خپل چینل کې ټولو ګرانو مینوالو ته هرکلی وایم. امید در به کوم چې روغ جوړ خوشحاله او زما غوندې به د ستړي ژوند نه مزې اخلي. نن موږ سره په خپل چینل کې زموږ استاد محترم وحید الرحمن زیاد چې د نوښار نوي ډاګي خیلو اوسیدونکی دی، د تعارف محتاج نه دی. دا یو کلام یو شعر دی چې زما تصویر چې ستا دورشل سره شلیدلی پروتو، زما تصویر چې ستا دورشل سره شلیدلی پروتو، زما ارمان په چغو چغو جړېدلی پروتو. چې د مینې محبت د ژوند کیسې کولې، چې د مینې محبت د ژوند کیسې کولې، هغه سړی د چینار خوا کې چا وجلی پروتو. راځئ ګرانو مینوالو چې خپل استاد محترم وحید الرحمن زیاد صاحب سره یو څو خوندورې خبرې او یو څو خوندور کلامونه دې ورو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ډېره مننه ادریس جمال صاحب چې تاسو دومره تکلیف وکړو او وخت مو ویستو. زه ستاسو ممنون یم. ډېره مننه. مننه صاحبه چې تاسو موږ له د ستړي ژوند نه یو څو لمحې راکړې. ګران مینوال چې کوم دی ستاسو د نوې کلامونو په انتظار دي چې خوند او مزې دې واخلي. ولې نه، نوې غزل دی. ارشاد. ما به د ژوند کوله، ما د حقیقت کوله، ما به د ژوند کوله، ما د حقیقت کوله، ما به د دار په سر ټپه د محبت کوله. ډېر ښکلی، زبردست. او دواړه لاسونه یې بوخ کړي وو په مال د یتیم، دواړه لاسونه یې بوخ کړي وو په مال د یتیم. هغې سړي راته کیسه د شرافت کوله. ډېر ښکلی، زبردست. بیا ووایي. دواړه لاسونه یې بوخ کړي وو په مال د یتیم، هغې سړي راته کیسه د شرافت کوله. او غرونه سیندونه اسمانونه ځمکه هر څه ګویا، غرونه سیندونه اسمانونه ځمکه هر څه ګویا، دغې کثرت یوه ناره به د وحدت کوله. ډېر ښکلی، زبردست. او که ډېره نه وه خو په لږ څه کې بلها خوشحال وم، که ډېره نه وه خو په لږ څه کې بلها خوشحال وم، مور به مې هره ورځ دعا د برکت کوله. ډېر ښکلی، زبردست. بیا ووایي دا شعر. که ډېره نه وه خو په لږ څه کې بلها خوشحال وم، مور به مې هره ورځ دعا د برکت کوله. او بل شعر دی. ارشاد جي. وی ښه شوه چې مړ شو، ښه شوه چې مړ شو، د دې ښار خلکو ونه پېژندو، ښه شوه چې مړ شو، د دې ښار خلکو ونه پېژندو، د دې نظام نه یې صدا د بغاوت کوله. ډېر ښکلی، زبردست. او زیا زما سبی روڼ غوښتلو خوب یې نه و، زیا زما سبی روڼ غوښتلو خوب یې نه و، زما بابا به ټوله شپه په اذیت کوله. ډېر ښکلی، زبردست. ډېر زبردست. دا مې پې قبول کړئ. ډېره مننه. زیا صاحب یو بل کلام چې کوم دی ګران مینوال دړالې کوي چې څنګه د دې کلام نه خوند او مزې واخیستې چې دغسې د بل کلام نه هم خوند او مزې واخلي. بل غزل مطلع ده. ارشاد دي. وی په خمار کې خورنا ده، په خمار کې خورنا ده، لیونتوب خپل بکا ده، او چې ملت ورله ورکړه مخکې رستو مې دنیا ده. ډېر ښکلی، زبردست. ډېر ښکلی، ډېر اعلی، بهترین. بیا ووایي دا. چې ملت ورله ورکړه مخکې رستو مې دنیا ده، او دې تصویر ته فکر وړی، دې تصویر ته فکر وړی چې خندا ده که جړا ده. ډېر ښکلی. او ګورې خوله به دې کږه شي، ګوره خوله به دې کږه شي، عشق په خدای چې یو عطا ده. ډېر ښکلی. او چې هغه درنه خفه وي، چې هغه درنه خفه وي، ژوند په خپله یو سزا ده. ډېر ښکلی. چې هغه درنه خفه چې هغه درنه خفه وي، ژوند په خپله یو سزا ده. او خپل ایمان باندې یریږم، خپل ایمان باندې ویریږم، خدایا دا کوم ادا ده. ډېر ښکلی، زبردست. او مکته ده ادریس جمال صاحب. ارشاد جي. وایي د مکتې نه مخکې وایم، د مکتې نه مخکې وایم، دا وینا خو د زیا ده. ډېر ښکلی، زبردست. ډېر ښکلی. دا شعر بیا ووایي. د مکتې نه مخکې وایم، د مکتې نه مخکې وایم،
دا وینا خو د ضیا ده. ډېر ښکلی زبردست ضیا صاحب یو جهان مننه. ډېر خوندور کلام مو ووی. یو بل کلام که مو ګرانو مینوال ته ډالۍ کو نو امید کوم چې دوی به ترې ډېر زیات خوند او مزې واخلي. وی غټې سترګې بلاګانې اوف توبه. زبردست. غټې سترګې بلاګانې اوف توبه، په سرو شونډو خنداګانې اوف توبه. او لکه جام د میو سر ته چې راخیږي، لکه جام د میو سر ته چې راخیږي، داسې پیغلې اداګانې اوف توبه. ډېر ښکلی. بیا ووایي. لکه جام د میو سر ته چې راخیږي، داسې پیغلې اداګانې اوف توبه. او خامخا به د نصیب سره په جنګ وي، خامخا به د نصیب سره په جنګ وي، په سرتوره دعاګانې اوف توبه. ډېر ښکلی. او نه مې هیر دی نه به هیر شي چې ژوندی یم، نه مې هیر دی نه به هیر شي چې ژوندی یم. سلګۍ او جړاګانې اوف توبه. ډېر ښکلی. او لیونی خو یم ضیا خو هسې نه یم، لیونی خو یم ضیا خو هسې نه یم، دا د زلفو هواګانې اوف توبه. ډېر ښکلی. ګرانو مینوالو دا و زمونږ استاد محترم چې وایي لیونی خو یم ضیا خو هسې نه یم، دا د زلفو هواګانې اوف توبه. ګرانو مینوالو امید در به کوم چې بیا به هم مونږ سره زمونږ استاد محترم وحید الرحمن ضیا صاحب بیا به هم مونږ سره په چینل باندې راځي او مونږ سره یو پروګرام کوي. تر هغې پورې ما ادریس جمال او زمونږ استاد محترم وحید الرحمن ضیا صاحب له اجازت ورکوي. شپه مو بخیر، ورځ مو روښانه، د لوی الله په امان.